زه پکې هیڅ نه وایم. تاسو ویډیو وګورئ او بیا زموږ د دښمنانو ترمنځ قضاوت وکړئ. د طالبانو لوړپوړي چارواکي یو ملا عبدالله نومیږي او یو ملا محمد الله نومیږي. دغه ځوان چې نوم یې سعادت الله ده، د اختر په ورځ ځان سره له غزني نه غرو ته بولی د چکر دپاره. کورنۍ وایي چې د ده موبایل 2 ورځې بند و او په 3 ورځې کوم غر سره د ده جنازه پیدا کړې ده. دغه طالبان د ده په جنازې باندې له اوسه پورې منکر دي چې دا دوی نه دي مړ کړی او وایي چې دوی سره نه ولاړ غرو ته، نو دا شاته پاتې سوی. خو کورنۍ وایي چې کله ده ته غسل ورکوو نو د ده په بدن باندې د تشدد نښې وي، یعنې دغه ځوان سره کوم زیاتی دغه 2 ملایانو کړی ده. نو د ما وایي تا په هېواد کې چې ملایان له اوسه پورې له هلکانو نه لاس نه اخلي او ځان سره غرو ته په چکر باندې بوځي او بیا د هغو جنازې دغسې پیدا کېږي، نو ته به له دې ملا نه څه توقع وکړي؟ هغه یو ملا چې د کوچلاک په مدرسو کې زړ کتابونه ویلي دي، نو هغه به د تا هېواد ته څه ژوند پاتې سي، هغه به تا په ولس باندې څه ورحمېږي، هغه به څه په دې باندې پوه شي دا په اسلام کې ګناه لري. نو د ما خبرې دلته دا دي چې یو بل ځوان یو بله کورنۍ د لاسه ورکړي او هغه هم د ملایانو د لاسه دغه رقم ته مړ کېږي، نو باید نور افغانان په دې خبرو پوه شي چې دغه ملایان چې څه به بولاله د تاسو بچیو ته په مدرسو کې او تاسو څومره باور په دغه ملایانو باندې کوئ، نور له دې نه لاس واخلئ. د خدای او د قرآن ومنئ چې دغه ملایانو سره خپل بچي مه پرېږدئ. دغه ملایانو ته چې هغه کوم سبق چې تا بچي ته په جومات کې ښودي، کوشش وکړه ولې ورته خپله وښوده په دغه نن سبا وخت کې. ولې ملایانو باندې هېڅ باور په افغانستان. زما نوم سعادت الله د غزني ولایت ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی، څو شېبې مخکې زاویې نیوز زما په اړه راپور جوړ کړی و چې دی له خپلو ملګرو سره په چکر تللی ده او وروسته د ټلیفون شمېرې له بندېدو وروسته یې مړ جسد موندل شوی ده. دا خبر هیڅ حقیقت نه لري. زه الحمدلله د خپل پلارجان تر څنګ اوسېږم په خپل کور کې او په ټول اختر کې زه یوې خواته نه چکر ته تللی یم، نه له ملګرو سره او نه له ورونو سره، بلکې ټول اختر مې پر کور تېر کړی. زاویه نیوز په هیڅ خبره باندې باور مه کوئ، دا بلکل دروغجن